څومره شوق یو ذوق یې هغه زه پوره ونه شم ویلی داسې حالاتو کې بس ما یو دوه ټکي دعا غوښتې ده الله نه چې بې پروا چې د دنیا شم بې پروا چې د دنیا شم نو ربه داسې یقین راکړي بې پروا چې د دنیا شم ربه داسې یقین راکړي او ستا بنده یم چې ستا شم نو ربه داسې یقین راکړي ستا بنده یم چې ستا شم نو ربه داسې یقین راکړي نو اکثر سے لا تر نن مذبذب یم لا تر نن مذبذب یم د بوتانو نه یریږم لا تر نن مذبذب یم د بوتانو نه یریږم چې خپل ځان باندې اګاه شم ربه داسې یقین چې خپل ځان باندې اګاه شم ربه داسې یقین راکړي بس یو شعر راته اوس زر میلاو شم بس دا بس یو څو ټکي دي چې زما هغې سره اتفاق نه وي که تاسو ورسره کوئ نو تاسو پوهې خلک یې زه به بیا تاسو سره اتفاق وکړو زما ځکه شعر ځم چې کږه د سپي لکۍ نیغېږي داسې کله کېږي کږه د سپي لکۍ نیغېږي ذاکر صاحب داسې کله کېږي او چتی به باز سره جنګېږي داسې کله کېږي چتی به باز سره جنګېږي داسې کله کېږي د ازلي جاهل په واز او نصیحت پوهېول د ازلي جاهل په واز او نصیحت پوهېدل نو هر محبت باندې پوهېږي داسې کله کېږي هر محبت باندې پوهېږي داسې کله کېږي او موز به کوي کوږ به ځي عزیزولی کې اوسي دی به د خپل عادت صبرېږي داسې کله کېږي دی به د خپل عادت صبرېږي داسې کله کېږي او غېږه د مور کې د بچي دپاره پی نشته غېږه د مور کې د بچي دپاره پی نشته او دی به عظیم انسان جوړېږي نو داسې کله کېږي تاسو دې ته توجه غواړم غېږه د مور کې د بچي دپاره پی نشته نو دی به عظیم انسان جوړېږي داسې کله کېږي او د خپل غرض نه بغیر ستا دپاره دوه قدمه د خپل غرض نه بغیر ستا دپاره دوه قدمه د حق دپاره اوچتېږي نو داسې کله کېږي په خپله برخه شکر د پټکي مسلمان د ده د خولې نه ادا کېږي داسې کله کېږي چې څوک په سپین میدان کې کښېني د حاجت دپاره دی به د بل څه وشرمېږي نو داسې کله کېږي بس زه خو شعر دی چې احمد دا کسر ماته یاد نه دی وایي ته چې په هر څه باندې قدرت لري هغه یو مني چې په هر څه باندې قدرت لري بس هغه مني احمد به بل درته ودرېږي نو داسې کله کېږي